په لغمان کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ ولسي مشاعره او د غزل ماښام ترسره شو. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې په ویاړ دغه مشاعره د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړه شوې وه چې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ ترڅنګ پکې د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو شمېر ادارو مسؤلینو ګڼ شمېر شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب یو شمېر مینوالو ځوانانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د مشاعرې پرانیستونکې وینا د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل نن څخه پوره 100 کاله وړاندې افغان میړني ولس د یو تن باشهامته ځوان غازي امان الله خان تر مشرۍ لاندې د نړۍ لوی امپراتورۍ پر وړاندې تورې په لاس کې واخیستې او تر هغې تورې بیرته په تیږې کې نه کړې سوې چې ګران افغانستان له انګریزانو آزاد نه کړ. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د غازیانو په ویاړونو او قربانیو اشعار ووایي څو د هغوی د قربانیو قدرداني شوي اوسي. ښاغلي ننګ غوره او حماسي شعرونه د افکارو په رغونه کې تر ټولو تاثیر لرونکي وګڼل. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ جوړه شوې مشاعره د عصمت الله کوشان په ښکلي شعر چې د خپلواکۍ په اړه لیکل شوی او پیل شوه. وروسته په وار سره ګڼ شمېر شاعرانو د خپلواکۍ د ارزښتونو په اړه لیکل شوي شعرونه د کلمه او ترانم کړل. د مشاعرې په منځ کې د خپلواکۍ د ارزښتونو په اړه چمتو شوې ویډیو هم نندارې ته وړاندې شوه او همداراز د خپلواکۍ د ارزښتونو په اړه د لغمان ولایت د سینماګرانو ټولنې د غړو له لوري تمثیلي پارچه هم ترسره شوه. د مشاعرې په پای کې د تسال بهار له لوري ملي او حماسي سندرې هم ویل شوې. یاد دې وي چې په دغو مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ هوا ته پټاقۍ هم والوځول شوې.